د افغانستان اسلامي امارت محاکمو د 1401 هجري شمسي کال په جریان کې په دریو مرحلو ابتدایه، مرافعه او تمیز کې په ټولیز ډول 1,04,249 دوسیې حل او فصل کړي دي. له دې ډلې 10,520 دوسیې د ښځو د حقوقو او 4,492 د نشهیي توکو اړوند دي. دغه راز د هیواد محاکمو د 1401 هجري شمسي کال په جریان کې 1,52,416 بېلابېلې وثیقې هم اجرا کړي دي. چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو د 1444 هجري قمري کال د ذوالقعدې میاشتې په 11 او 12 نیټو د افغانستان اسلامي امارت د سترې محکمې د رئیس او قاضي القضات محترم شیخ عبدالحکیم حقانی صاحب په مشرۍ د سترې محکمې د عالي شورا 25مه غونډه ترسره شوه. د عالي شورا په دې ناسته کې د غونډې په اجنډا کې د شاملو 15 مهمو موضوعاتو په اړه تر تفصیلي خبرو وروسته د یادو موضوعاتو اړوند فیصلې صادرې شوې. د ننګرهار د مرافعه محکمې رئیس د چپرهار په چراګام او بهسودو له ابتدایه محاکمو څخه لیدنه وکړه. د پکتیکا په خوشامند ولسوالۍ کې 2 مجرمینو ته تعزیري سزا ورکړل شوه. د کابل ښار د اسناد او وثایقو شپږو امریتونو په 2 اونیو کې د 1255 جلد د نکاح خطونو په ګډون 1501 بېلابېل وثیقې هم اجرا کړي دي. د فراه ولایت محاکمو په 2 اونیو کې د 127 دوسیو پر حل او فصل سربیره 244 وثیقې هم اجرا کړي دي. د پکتیا ولایت محاکمو په 2 اونیو کې د 119 دوسیو پر حل او فصل سربیره 80 وثایق هم اجرا کړي دي. په 2 اونیو کې د سمنګان ولایت محاکمو 4 دوسیې حل او فصل سربیره 2 بېلابېل وثایق هم اجرا کړي. د 2 میاشتو په جریان کې د کابل ښار د نشهیي توکو او مسکراتو جرمونو سره د مبارزې په ابتدایي محکمه کې 192 دوسیې حل شوي. د 1 میاشتې په جریان کې د تخار ولایت محاکمو 309 دوسیې حل او فصل سربیره 308 بېلابېل وثایق هم اجرا کړي.